راځي حج دې کړی څه وخت اوس پخو کې په افغانستان دویم زما کالي دې ښه وي دریم زما کور دې ښه وي افسوس اکاډمي شروع کړې وه د راشد خان نو داسې څه مشکلات راغله مجبور شوم چې اکاډمي زه اوس نیمروز کې یم غواړم لاړ شم ایران ته ولې په څه خاطر کوم د ټکسیان دپاره به مشخص یو ساحه اوس یو دفتر اوسي شرکت په شکل باندې شرکت به نمبر لري نمبر به ټولو خلکو سره مکتب ته ځم ما د اقتصادي له وجې پاره مکتب پرېښی اوس ډېر به پښیمانه ښه راغلاست د اذان افغانستان قدرمندو لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسئ یو ځل بیا مصطفی محمدي له خپلو ګرانو همکارانو سره راغلی یم د ارزان قیمت سیمې ته د ارزان قیمت سیمه د کابل ښار یو له ښکلو سیمو څخه ده نن ورځ راغلي د دوهم بلاک پارک ته په دغه پارک کې مو نننۍ خپرونه ځانګړې کړې ده بیا هم د حقیقت و جرأت برخې ته غواړم چې مننه وکړم له هغه دوستانو څخه چې زموږ چینل یې سبسکرایب کړی کومنټ یې کړی او همدارنګه هغه دوستان چې نوي زموږ سره یو ځای شوي دي قدرمندو لیدونکو تاسو د دغه پارک څو ښکلي انځورونه وګورئ زموږ سره د خپرونې تر پایه پاتې شئ ستړی مه شې خیر وشي څنګه یې خیر نوم دې چې ده ابوبکر راځي ابوبکر راځي حج دې کړی څه وخت اوس پخو کې په خوب کې دې کړی ښه ښه کلمې دې زده دي ته ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله اول کلمه دویم دریم روژه دریم زکات او پنځم حج ماشاءالله مکتب ته ځې څوم صنف کې دریم صنف دریم صنف کې الف ګروپ کې که بی ګروپ کې الف ګروپ کې ماشاءالله ابوبکر جانه ترانه دې زده ده دې ووایه اغوان ستاره ما دې ووایه اغوان ستاره ما نور دې حالت دې خپله شی وایي تا ته زده ده کومه بال ترانه دې زده ده کرکټ درته یاد هغه خیر سی ابوبکر جان حاجي ابوبکر هغه کلمه یو راته هغه کلمه طیبه قد جرأت جرأت کې به دې ته خپل مشر ورور یا پلار ته زنګ ورته زه نیمروز کې یم سهار مې حرکت راکړی و اوس راورسېدم نیمروز ته غواړم لاړه شم ایران ته نو تاسو سره مې خدای پاماني ونه کړه زه غواړم ایران ته لاړ شم مونږ وګورو چې په دې اړه د هغوی عکس العمل څه ده مهرباني سره آواز بیلنگو که دوستان هم هموطن گرامی از آنجایی که روند بازگشت اجباری مهاجرین به کشور به سرعت جریان دارد کمک به آنها وظیفه دینی و ملی. سلام علیکم لالا خی جوړې وعلیکم السلام څنګه خی جوړ بخیر هغه د ما نشو کولای چې تاسو سره خدای پامې نه یو کوم زه اوس نیمروز کې مغواړم لاړ شم ایران ته
ولې په څه خاطر؟ بس دلته خو ژوند زندگی سخته ونه ده، تاسو ته معلومه روزمره به کور کې جنجالونه ول. نه دا اشتباه ونه چې ګوره هغه نعمت هماغه د تلی و، لارې خطرناکې وي، خوب څه طبیعت رئیس مور هم ناروغه ده، هغه به مو ګوري، اخري لیدل به هم سره وکړي، خدای ناخواسته چې په دنیا نه لاړه نه چې دا اشتباه دا بد ونه کړي. رئیس ته موږ به درته خیر یو قانوني لاره جوړ کړو، تحصیلي بورس کې به ده ولېږو، ولې داسې بد کوې؟ ولې څه خبره درمان شوې ده؟ اوس هم دلته قاضي اکبر سره خبره کړې ده، اوس خبره خلاصه ده، نو فقط ما ول تاسو سره خدای پاماني وکړم. نه په څه خاطر څه مشکل دی؟ ولې مشکلات خو ټول تاسو ته معلوم دي، نو چې کور کې خو مشکلات زیات دي. دا تناقض موږ په کور نه دي، خو دا خو په ټول باندې مشکلات دي. بس هغه د خو زه درته کار کوم، ډوډۍ موډۍ غواړي خپل درس ته ونو، څه لپاره به کم څه زور دی؟ نه زه ځم نور دلته خوند نه کوي، د افغانستان خوند نشته ده نور. نه دا ګور دا اشتباه ونه کړي، دا بد ونه کړي. ترکیې خلک ولي عسکري خلک ولي مهاجر نه پرېږدي چې داسې لاړ نه شي. دلته خیر دی چې موږ درته اسناد جوړو، پاسپورټ لري، درته ویزه به دې هېواد راوباسو، تحصیل په تحصیل کې نه لالا نه کېږي، نور د ما حوصله تنګه ده افغانستان کې، نور زه ځم. نه ته چا ته شوي کړی، چا درته دا خبرې کړي دي؟ بس خپل زړه مې نو داسې بد ونه کړي. ګوره ښه مور خفه کېږي، مور ناروغه ده، نور یې مه چې بدتره وه ناروغي. نه نو بس مور پوهېږي او تاسو پوهېږي، تاسو خپل کار وکړئ، زه تاسو نه لاړم، خدای پامان دی. نه خدای پاماني مه کوه. ګوره ته رئیسه موږ خیر تا دپاره یو لاره جوړو. ښه نو بیا ایران نه سره رابطه کوو. زه درته څه وایم؟ ګوره زه درته وایم چې ته رئیسه خیر د اروپایي هېواد یو تحصیلي بورس درته راوباسو. سلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. ورور جان ورخطا کېږئ مه، موږ د آزاد یوټیوب چینل نه یو، دا ورور موږ سره برنامه کې و او موږ تاسو سره یو دقیقه هغه وکړو، خدای وکړي خفه شوي نه یاست؟ تاسو زموږ زړه راویست، دا خپرونه ده. او نه زړه بوټ مه باسئ، ورور همدلته موږ سره ده، انشاءالله ای به خیر اوسي ورور. باور وکړئ چې ختم همداسې نه ودرېدلي دي، چې تا په څه جنجال واغوښتو، دا څه مشکلات رامخته سو. نه نه انشاءالله همدلته دی چې ربه هم نه ځي. زه ډېر زه خوشحاله ده کړم. مننه. مننه تا نه هم ورور. ژوندی اوسئ تاسو. خیر اوسئ. خدای پامان. په دواړو سترګو. انتخاب که حقیقت که جرأت؟ حقیقت. حقیقت. د ژوند تر ټولو غټ خواهش دې څه ده چې غواړې چې ویې لرې؟ والا وروره تر ټولو غټ خواهش مې دا ده چې اول لاړ سم حج ته، اول دا حج ادا کړو، بیا یو ښه ژوند جوړ کړو، واده وکړو او بچیان یو ژوند یو کور وي او ښه یو ژوند خوشحاله ژوند ولرو په دې مثال دې دنیا کې که نه. او ښه مثال اروپا ته لاړ سو، یو ښه بزنس شروع کړو او ښه ژوند مخ ته بوځو. مننه ورور، ژوندی اوسې. خیر اوسې. مننه. ژوندی دې. انتخاب که حقیقت که جرأت؟ حقیقت. حقیقت. که ته 1 میلیون افغانۍ ولرې اولین کار به دې څه وي؟ زه به د بېوزلو سره کومک کوم، ځکه چې په افغانستان کې د اقتصادي فقر ډیر ده، زه به د بېوزلو سره انشاءالله کومک کوم. مننه، ژوندی اوسې. خیر اوسې. مننه ورور. ورور ته هم چنان که ته 1 میلیون افغانۍ ولرې اولین کار به دې څه وي؟ زه زما بېوزلو سره کومک به وکړم، ځکه افغانستان کې فقر ډېر دی، اقتصادي حالات ډېر خراب دی افغانستان کې. مننه. که حقیقت که جرأت؟ حقیقت به صحیح. حقیقت. په حقیقت کې به ته دا راته وایې که د یوې ورځې دپاره د افغانستان رئیس جمهور شي، 3 او لومړني کارونه به دې څه وي چې ډېر زیات مهم؟ که چېرته زه د یوې ورځې لپاره د افغانستان رئیس جمهور سم، نو 3 مهم کارونه به زه په 3 برخو کې وکم، چې یو د مالیاتو په برخه کې دی. عموما زه به د کابل ښار او څه چې د افغانستان په ټولو کورونو په دکانونو باندې به مالیې کمې کم، ځکه په اوس وختو کې مالیې ډېرې لوړې سوي دي او خلک لږ نور تنګ ته راځي. او دویمه هغه چې دی کار چې دی هغه زه په د ترافیکو په برخه کې کوم، د موټر برخه کې، ځکه رکشم پکې ګرځي، مرسډیس هم ګرځي، تونس هم ګرځي، کرولا هم ګرځي. زه به مشخص یا به بسونه جوړ کړم او ورسره څنګ کې به ټکسیانې جوړ کړم، د ټکسیانو دپاره به مشخص یو ساحه اوسي او دفتر اوسي شرکت په شکل باندې، او شرکت به نمبر لري، نمبر به ټولو خلکو سره اوسي. نو که څوک چې یو ځای نه بل ځای ته ځي، ټکسي به راغواړي ځان ته او په ټکسي کې به ځي، ریټونه به مشخص د کیلومتر
په اساس باندې یعنی که 1 کیلومتر مزل کوي نو 15 نه الی 10 افغانۍ پورې دا باید مصرف ورکړي که چېرته د ورځې دا 10 کیلومتر مزل کوي 100 افغانۍ به د دې هغه کرایه او دوهمه برخه چې دا به د ښاروالۍ په برخه کې کوم چې موږ تاسو وګورو دغه اوس دغه د دوهم بلاک پارک دی په دا ټول پارک کې یوه کثافت دانۍ نشته نو که خلک دلته راځي چې خوري جوس خوري بل شی خوري هغه ګند همدلته پرېږدي ځي نو زه به په هر 100 مترو کې یو کثافت دانۍ جوړم تر څو که څوک چې خوري نو هغه پاتې سوي مواد به په کثافت دانۍ کې خطا کوي لکه یا کاغذ اوس یا بوتل اوس یا د میوې پوستکي اوس یې که نه نو دغه درې مهم کارونه به زه په خپل ریاست جمهوري کې وکړم د یوې ورځې لپاره ان شاء الله دې کامیاب که خیر اوسې ورور مننه کور مو ودان خوشحاله اوسې. حقیقت یا جرأت جرأت کې به ته یو ملګري ته هغه ملګری چې ډېر په اعتبار لري زنګ به ورته ووایې ورته ما موبایل اخیستی ده 1000 افغانۍ مې کمبود وکړه راته یې راوړه موږ وګورو چې ملګری په دې اړه څه نظر لري. صحیح ده مهرباني زنګ ما یو انډیوال دی ساحل په نوم ده زه به هغې ته زنګ ووایم اواز یې بلنګو که چې دوستان یې هم ساحل جانا جوړې تکړه یې ساحل اورې باندې جوړ بخیر شکر ده الحمدلله دلته موبایل مې اخیستی دی او ملګري یو 10,000 افغانۍ مې پکار دی کولی شي چې راویلېږې چېرته دې موبایل اخیستی دی د ارزان قیمت کې کابل کې احمدشاه بامینه والا هم سره خو پیسې نشته دی بچیش خو انډیوال دی همدې په خطیر وي په دغسې ورځ پکارېږي نو نور خو انډیوالان خو ډېر وي خو یو نیم همدغسې دوست وي والا ته خو پوهېږي چې بېکاري لرو او 10,000 روپۍ به زه اوس له کم ته اوس کوم ځای کې یې ته ماته ځای وښیه احمدشاه بامینه اول بلاک زه سمه ده پیسې خو ما سره نشته خو زه کوشش کوم چې چا نه پر واخلم او انشاءالله در به ورته ته کوشش وکړه ځکه همدغسې انډیوالان په همدغسې وخت کې پکارېږي که نه انډیوالان خو زیات دي نور زیات وه خو هغوی ته مې نه ویل ځکه ته لږ رانږدې غوندې وې ما ته ودرېږه دې ته یو زنګ ووهه ساحل جان ته زه غم مه کوه زه درته پیدا کوم حتما یې درلم د خیره 10 دقیقو کې درلم زه صحیح ده خو چې نه کېږي نو خو بیا کوشش وکړه سمه ده درلم خیر خواب حقیقت که جرأت کې به ته یو ملګري ته زنګ ووایې هغه ملګری چې ډېر پرې باندې اعتبار لري ورته ما خدای نخواسته ټکر کړی ده او د کوم نفر سره مې ټکر کړی د موټر ډېر خرابه شوی یو 100,000 افغانۍ تاوان را باندې راغلی راته یې راوړه چې وګورو چې څه کړي مشکل نشته زه به ورته زنګ ووهم سره صحیح ده مهرباني زنګ اواز یې بلنګو که چې دوستان یې مور صادقه که یې وروره په خیر یې خیرات ده په خیر یې شکر ده وروره دغه ته چکر مې کړی ده او یو 10,000 روپۍ مې پکار دي د نفر موټر خراب شوی ده را کومک ما سره وکړي والله غږ دې نه راځي وروره اورې اورم مال یو 10,000 روپۍ مې پکار دي دغه ته ټکر شوی ده او پکار مې دي غږ دې نه راځي غږ دې بند کېږي هالو جرأت کې ورته یو ملګري ته زنګ وي هغه ملګری چې ډېر پرې باندې اعتبار لري او ډېر درته ګران ورته ما موټر ټکر کړی ده او یو 15,000 افغانۍ مې ضرورت دي راته یې راوړه چې وګورو چې څه کېږي صحیح ده ولې مهرباني زنګ به ورته آواز ډبل اوکی کوم او ډبل اوکی که چې دوستان یې مور هموطن گرامی از آنجایی که روند بازگشت اجباری مهاجرین به کشور به سرعت جریان دارد کمک به آنها الو سلام علیکم صادقه وعلیکم سلام نوره خیر جوړې ښې قلاري ده چیرې والکه دلته مې رشکه ټکر کړې ده یو 15,000 افغانۍ پکار دي مشر پیره او والله نه هیڅ کومه خبره نشو 15,000 افغانۍ پکار دي مالک راي وړې دی دغه کې ما بلا کې دو پارک نه ته خواته دا کزینو مرو کې نه هیڅ کومه خبره نشته خپل بس روغ جوړم بس دغه یو 15,000 افغانۍ پکار وي مال راوړې دی صحیح ده انتخاب کا حقیقت یا جرأت
حقیقت په ژوند کې د هغه کوم کار ده چې کړی دی وروسته ډېر پرې پښیمانه شوی والا په ژوند کې مې پوه سولې مکتب مې پرېښی مکتب پوه سولې ځوانان ګورم مکتب ته ځم ما د اقتصادي له وجې پاره مکتب پرېښی اوس ډېر په پښیمانه یم ګورم ځوانان مکتب ته ځي پوه سولې زه مکتب نه وایم په دې ډېر پښیمانه یم انتخاب کې حقیقت یا جرأت حقیقت که تاسو 1 میلیون افغانۍ ولرئ اولین کار به مو څه اول دا چې زه غواړم چې د خپل پلار لاس ونیسم د هر څه نه مخکې غواړم چې خپل پلار سره کومک وکړم هغه سره همکاري وکړم ځکه چې تر اوسه پورې چې دا یعنی موږ کار نه در کړی تر اوسه چې پیدا شوي تر اوسه پورې موږ پلار چې موږ لاس نیولی اوس زه غواړم چې د خپل پلار لاس ونیسم نام خدا ماشاءالله خیر سي وروره قربان شم خیر دواړو سترګو انتخاب کا حقیقت کا جرأت حقیقت هغه کوم راز ده چې تا د خپل فامیل نه پټ کړی ده داسې خبره ده چې زه د 11 صنف متعلم یم ما څو دفعې په دې تیر کال کې یو څو 15 دفعې له مکتبه پټ شوم او کور کې مې حال ونه ویل کور کې دې حال ونه خیر سي وروره خیر وسه حقیقت یا جرأت حقیقت هغه کوم نفر یا شخص ده چې ډېر د بد راځي علت یې څه ده ډېر چې مې بد راځي ګلان مکسویل ده او په دې خاطر چې مونږ ورلډ کپ کې ډېرې هیلې درلودې لوبې مونږ استرالیا سره د هماغه لوبو په واسطه مونږ کولی شو سیمي فاینل ته تللي وو نو هماغه لوبه 15 وکټې د استرالیا لاړې په 10 اورو کې یعنې مونږ هیلې مونږ اچول مونږ به وګټو خو ماکسویل ودرېد او ناهیلې لوبه یې وګټل استرالیا ته نو دا یو ډېر بد مې کېږي په ګوټه په ښه لوبه وګټل بد دې راځي او بد مې راځي مننه ژوندی اوسې تشکر انتخاب حقیقت یا جرأت حقیقت په ژوند کې د غټ خواهش څه ده چې د افغانستان رئیس جمهور سم ولې علت څه چې افغانستان جوړ شي پرمختګ وکړي بس همدا مننه ژوندی اوسې انتخاب کا حقیقت یا جرأت حقیقت د ژوند غټه پښیماني دې څه ده تقریبا داسې وغه چې یو 2 کاله مخکې زه خپل اوس استاد یم انګلیسي نو ما اکاډمي شروع کړې وه د راشد خان نو داسې څه مشکلات راغله مجبور شوم چې اکاډمي زه پرېږدم نو زه په دې ډېر پښیمانه یم چې مطلب ما اکاډمي پرېښوه ځکه کېدای چې زه اوس یعنې خپل استعداد باندې باور درلود کېدای زه اوس 19 کلن ټیم کې وم نو په دې ډېر پښیمانه یم مننه ژوندی اوسې خوشحاله اوسې مننه تاسو انسان هر دفعه 3 شینو ته کوشش کوي اول زما نوم دی جیږي دویم زما کالی دی خوي دریم زما کور دی خوي افسوس نوم په محروم بدل شي مرحوم بدل شي کالی په کفن بدل شي قدرمنو لیدونکو راورسېدو د خپرونې پای ته خدای دې وکړي چې برنامه مو خوښه شوې وي او د پام وړ به مو ګرځېدلی وي زمونږ چې یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ کومنټ وکړئ همدارنګه فیسبوک پاڼه هم فالو کړئ لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات ده په کابل کې هوا ډېره سړه ده نو که تاسو غواړئ چې د خپلو بېوزله هېوادوالو سره کومک وکوئ دغه کوم شمېرې چې زموږ تاسو ته په سکرین ښکاري د دې سره په تماس کې شئ تر بیا او بلې خپرونې الله مو مل شه ښاد ودان اوسئ زنده باد افغانستان